یا خدای صبر راکړي په داسې ګورانو د خدای ځمکه ډکه کړي چې د میلمنو هم پکې قدر نشته میلمانه راشي په بدماشۍ او په بېعزتۍ وځي زما د کور نه هغه پاتلې ده بوتلې ده وای مورې زوی په خیر باندې خدای دې وبخه سمه خاموشي ده هغه میلمنم نه ښکاري سپوږمۍ هم نه ښکاري خیر خو دی که نه زه ستا د راتلو نه لږ ساعت مخکې اپا راغلې وه هغې ځان ستا دلربا هم بوتله او ته ګوره ورته ستا دا ښځه چې کم ده سپوږمۍ تا ته خو پته ده چې دې په خولې کې ګس جبه ده نن چې ته رالې که نه تا سلام وانه چې وزویه نور کله به چې ورته دوی لیونی کړی هغه یې په بېعزتۍ ویستل هغه اپا نی ورته تړي مشي وکړه نی ورته د چای روټۍ سات وکړو هغه په بېعزتۍ لاړه چې اوس به څه کېږي هغې ویل زه راځم او ګورم به در سره زویه یا بیبي نو زه څوک کوم ما نه خو دې ښځو لیونې جوړ کړی دی ما خو وی زه به په ښځو کې خوشحال یم په دوو ښځو کې به خوشحال یم د دنیا جایداد مې دی ټیپر دي مولی دي ګوپیان دي پټي مې ډک دي بیا زما به پکې مزې وي زه به خوشحاله ګرځم زه څه خبر وم چې دوه ښځې اپتونه دي قهرونه دي مورې خو ته هم رانه سلا نه راکوله درته بله خبره کوم دا قرنګ خوشحاله زندګي تېروه دا قرنګ مال خال د ژوند نه خوند اخله وایم نور نیمه خبره خو دا ښځه یا مړه که او یا پې ډانګ کېده اوس اپا تلې ده وایي زه راځم وایي ګورو به در سره نو زویه تا له خو زه غمونه نه سېوا کوم په دې ډانګ کېده بله بدله وکړم که قسمت کې دې وه څه شوه هغه اوده ده ملاله اوده ده بېبي ملاله وسه یا جیس خدایا بیخه و بنیاد تیو باتی مانه دی لبیسته آی پرور سپوږمۍ بابا چې ته جاړې بیا مانم جړا راځي سپوږمۍ ته خو زما کائنات یې ته خو زما دنیا یې بابا چې ته جاړې بیا مانم جړا راځي مژړه بابا زړه مې د زړه دوړېږي بس که دروغجنه بس که ستا هغه وعدې څه شوې ستا هغه قسمونه څه شو تا خو ما سره ډېر بې وفایي وکړه تا خو ما ته وې چې د واده نه پس پسې تا لکه د رخ نشان ساتم په دې کور کې خو زما زندګي داسې ده لکه په بوساړه کې چې موږ کورې ټوپونه وایي ګوره سپوږمۍ وایي زړه دې رانه ویسته لږه په قلاره مور به مې دننه او بار کېږي چې بیا ته غوبل مې ګوره ښځې سپوږمۍ ته زما د زړه دمې اوس ته څوک م امې ښه ده ستا نوکره به یي تا له به کارونه کوي ته خو ګوره ما په مینتابه راواده کړې د هغې د پاسه جانې من تا خو ما ته وې چې زما په دې کټه سر رحم وکړه نو چې ما ستا په دې کټه سر رحم وکړم تا خو ما ته وې چې زه به تا په صدر کې ګرځم زه به تا په پروټوکول کې ګرځم ستا خو خپلې سکټم نشته ګوره داسې چل دی ښځې چې زه به دې ښایسته ګرځومه د تا له ګاډي علم خو لږ صبر وکړه تا له ډېر ګوره څونه ښایسته کمره مې دله سجاو کړې ده ورشه د هغې کمرې ته وګورم خدایا ګوره ښځې خفه کېږم زه هم خفه کېږم مور مې وایي چې وی وخت که تا نه تپوس وکړه که نه چې دا څه چلو نو بس خیر دې بوټې ته ورته ووایم زما دې بې عزتي وکړه زه به دې دا احسان به دې زه یې نه کړمه سپوږمۍ بس ته ستړي یم او خو ما ته ستا پته لګي چې اوسني خاوندان چېرته ښځې والي شي ښځې خاوندان وي همداسې ده ته خو چې بار شي ډېر غټ غټ برېتې برېښي نو دې برېتونه څوکې وباسي او چې بدماشي شروع کړي نو خلک وویل د کور ګاونډ خلک راشي خو چې زما کمرې ته راشي بیا دنه ډلې جوړ شي همداسې ده که نه ښځې خو په کمره کې یم که نه نو ګوره بار ته خو دا خبره مو وباسه څو کال وایي او څو کال نه وایي ټول سړي هم دغسې دلګان دي د ښځو دلګان دي لکه زما وایي خدایه ډوبه شومه نو ګوره پښتو مې ومې ته خوشحاله شي ښځې چې ته ما ته هر څه وې چې تا دا کټه سر قبول منظور کړ زه ستا تابعدار یم تر عمر وایي ښځې بس خوشحاله شي خفه کېږم ته مو جاړه چې ته جاړې بیا زما زړه جاړي که نه ته کښېنه خو تا لې خشته پېده نه تودوم او پټې ته نه راوړم او ویسکه
Cristiano. Uy, Chan, I love you. تاسو ته وایي I love you. Ay, Chan, تاسو ډیر د کوم کنه نو ته سما ډیر خوخي او چې تمل د خشته پي وروړي او هي مل د مزر د کوم وروړه Porque no, badan mi le rudi sama peo ki da lacho mo kash mi rudi ta da wacho pata za kambala wacho mo be نو نو انسان چې تمل کاش وروړي نو ورسره د غزان مراد وروړي چې د دماغ مضبوط شي چې لږ جګړې ته تکل شي خزه دې ته جان سي او یس زوزا دا خو مې تاسو ما کارتوب کو څه چاته جانم څه خو ډیر کم مسله خزه السلام عليكم. وعلیکم سلام بیا په خیر علي څه شو ته کوي څه شو؟ هغه بار ته وته هغه عیسی خان دکاندار لته جمال آباد ته ما ورته لګ سپیر کې ست راوړه کاغه نو غناستر نه راوړه خوره یوړه زه د بازارالم کنه چې تاسو د ګورګور څخه غم نشته تاسو راشي ورې ولې ولی را سنشته خو د دې کور خزه ده تاسو خو ډېر بې غیرته خلک وفاته یې خلک لور خور پایا عزت کې خپل کور کې سال تاسو خوشاله یې هیڅ هیڅ چاته پته نه لګي دی نه په گاوان کې دوه شپوله درغلی ده او بل ورځ به مې زوی درځي روپیا ګل ته ویل هغه ول مکو چې او شپه د اوږدې خیر دی خفه شوي به یې بلې ښځې سره جنګ کړی تا ته خو پته ده زویه ښځې خو ناقصه قوم د خپل منځ کې نښلي هغې سې ګیلړه ته غورځولې ده تاسو کارو چې کله روپیا ګل راشي او ته راشه هلته کې او یې خامخا یې راوله پوه شوې ورته وایم که نه هغه تللی دی چې څنګه راغلی زه به ورته یم دغه مسله کې وتلی خو دې ښځې لیونې کړې دی زویه نه بیا دویمه کوله چې لیونې شو که نه چا ورته چې دویمه ښځه کوه بس دا ورته ما ویلي مال خال دی را سره زویه پیسې دي پټي دي بینس بیلنس دی بچي نه و د ګورګور ستا د خور خو بچي نه و نو هغې ویل وایي زه ورله بله ښځه راولم بس به کار څنګه به م زما خوري وخت په یو کور کې تېره خو اوس څه کوي چې دې ګاز جبه په خوله کې راایستې ده ښه کشتیا به چې مال حال د له خدای درکړه که نه نو خپې م راواشه په سره مو تړلې اول خانه زویه ستا خور د دې کور کار خدمت نه کوو مجبورا زما روپیا ګل دي دویمه ښځه راوسته نور نه پرېږم چې کله روپیا ګل راشي که نه نو خامخا یې ما سره میلاو که او اول خانه زویه کینې چای به څښلی وې څه ویم خدایه بس څه جرنده ورانه او څه دانې لم دي لالا داسې دي بابا دا څه نه دي څه تاویږي راته دغه دي دا دا چا لوړ دا دوی د دوی دا خو دوی نه ده داسې دي داسې یو پیری لیونیم په پیو پیږي وي دا پیږي دا دې چل دی که نه ویم نینا دا زه سپوږمۍ راوړم هغه بیماره ده دا دوی ده ښه سپوږمۍ لوړې ورکه زه بیبي ته ویم ښه चल 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 Pegula, terali. نو تا خو بیا څه ټیک نیمه ما دله پی راوړله چې پیوس کې چې دا رنګ دې خیږي دی Oh, chance. Tama na piruli. I love you. کینه په ناسته خلک کېږي کینه اوس ته پیوس که دې کې مې بادام قاشقاش اجو په یو څه وڅښه No pegula. Nan bayu. Sababa trishu. بلولا بسلول شو. مطلب د مستقبل سوچ پکول غواړي او د مستقبل سوچ وکړه اول دا پی وڅښه چې دماغ دې ښه شي زړه دې ښه شي پیټول نسکم بیا خو زه په مزه مزه سکم چې د پهنه یو ګوټلم نو مرۍ به مې وړېږي خبره کې به لږ اسانتیا راته راځي څه مطلب د مستقبل څه مطلب زه خو پوه نه شوم مطلب راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په غوجل کې څه په ګډو وډو سر چې د خدای بې انصافې پی دې وڅکل ستا خو د ما ښځو دماغ خو کار پرېښوده دا پی وڅکه چې په قلاره شي چې دا سینه دې ښه شي شړق والا ورکه په اوتو بوتو تسپې جان په یو سره خو میله نظر پیش شو مطلب دا چې د راتلونکي مستقبل لپاره سبا به زموږ بچي شي بیا به داسې د 20 ورلډ کپ یو ټیم جوړ کړو او انډیا سره به جنګو نو زه تا ته دا خبره کوم چې ته دا خپله مور پرېږده چې موږ کور بېل کړو او لاړ شو ښځه خو په ایمان کې او تره لیونۍ شوه خو په اوتو بوتو په دې پیو کې ما څه شراب خو نه اچولي چې ښځه یې لیونۍ کړه ویم سپوږمۍ
دا پې ته زه روس کا زه بار ته ځمه کار مې دی روزګار مې دی چې ته پټي ته لاړ شم ټیپر مولی وګورم څوک یې ونه باسي روپیه ګلاب تا سبا په دې خبرې سوچ نه کوم چې ما ته څه ووایي یاره زه ستا په خبره به زه سوچ وکړم زه دې وخت کې اوږې یم او کله چې زه روټۍ وخورم او په ماړه خېټه شم نو بیا به پې سوچ کوم پې دې اوس کله ګوره جان ما چې تا پلار ته به خبره وکړم نو په دې کې به تم خوشحاله او زه به هم خوشحاله یم ها ته فلحال دلته فنه کوټه کې خوشحاله اوسه زه لږ بار ته ځم زه خو لیونۍ شوه صبر خو اخي اوس پتا ته پتو لګي چې د سپوږمۍ ته یو ویښته د لاندې څومره بکر پراته دي دا کور به زه پتا ورانو ناویلا خو پی یوړلو لالا مې د ښځې دله ایمه لوله ایمه توله ایجاجه ویم من خو پیچیله پیدا نه کړل او دا سپوږمۍ له په ګیلاسونو او په ډونګو کې وړو ویم دا اوسني خاوندان دي د ښځو د لاندې زندګي تېروي نو بیا یې په سپیک او په ډانګو وخي بس پی ولا راوړل نو ای ښه افسوس او ارمان دی نو زما د توبۍ د اوسنۍ نمسۍ پسې به منډې وې نو څه وکړم خیر بوډا په خیر څنګه بوډا نه ولې تا ته زه بوډا ښکارم ځان ته تاسو سلکان یې دې خوا راته اوسه دې ودرېږه ما ته مخامخه نو ولې ځوان درته ویم ته خو بوډا یې که نه نو وایي نو خوله کې دې مالګه ده که په خوله کې دې اوړه دي خلک داجي ګل وایي بابا ګل وایي نو بوډا سي اوهو نو چې بوډا مې ورته وي نو خو بوډا یې صالح خو نه هلک نیمه خو تمیز ده کې شته ستا مشران ته بوډا وې او که نه ماما ګل او داجي ګل ورته وې نو څه چلو چې تا ته مې بوډا وې پوه نه شوم که نه نو زمانه د خپله لار نیسه ځه نه دا تیسه ده وره د اوسني ځوانان دي وی بوډا په خیر راځي بنیاد مو ته ویم د موبایلو دور دی بابا کاکا ماما یې ختم که ټوله شپه به په موبایلو کې لګیا وي خپلولي او ورورولي چې ختمه شوه وای توبه سلام علیکم وعلیکم سلام عبدالقدوس بابا زار کم درنا بخیر علی ویما کیشته تو خود د دې کور مشره د دې کور سردار نو چې دا انګیان دې په خپل منځ کې جګړې کوي نو ته دا سمه راوایه که نه دا ولې یو انګور ده نه هلته خفه راغلی دا ټول کلي ده پسې خاندي بابا به یخني شوي لاړ شي پهلې چې ولله بابا راوړه لرالم ښه شابه عبدالقدوس بابا د اوسني دور انګیان دي چې دي چې خاوندان ورسره مینه کوي خو په اولو یې ګرځوي او چې لږه ورسره مینه کمه کوزه کي نو بیا پې له پاسه خپیږ دي مټیزې دي مټیزې بابا دا وایه لوی یاشې لورې لوی یاشې ګوره اوسنۍ ښځې چې دي نو خامخا به دوی ته یو پوټس کې لاندې ګوري ته خو ګوره دې کور مشره چې انګیان دې ګزاره نه کوي نو خیر دې تاسو ورسره ګزاره کوئ نو ګورګوره په سرو سترګو جارې او ستاسو د کور نه واپس پیسکې قدرې راغله چې دا جینۍ رضا کې واپس یې راولي راولي دی روپیه ګل چې کم دی هغه ته مې پرونه دا خبره وکړله زه ناجوړه یم عبدالقدوس بابا درېیمه ورځ مې درته بې نیولې خو دویمه ورځ ده چې دا خبره زموږ په کور کې شروع ده او روپیه ګل ورپسې سبا یا بل سبا ځي دا د کور خبره ده په کور کې به ختمېږي ته ولې غم کې ګوره کیشته دا خبره داسې ده چې دا خبره ختمه کې روپیه ګل دوس شي که دوس نه وي که نه یا دنه به ښځه مروره نه تله تا چې دویم واده وکړو نو چې څنګه لومبۍ ښځې ته ګوري دغسې به دویمې ته هم ګوري نو تا څه کې جینۍ ښځه دې راوله وغځله ښځه به بیا په کباړ یې بیا خرڅه کړه یا هلته په پټي کې ته لو کړه چې بس ختمې کړي یو سړي وي د دوو ښځو طاقت لرلی شي دوه دې وکړي چې د دریو لرلی شي درې دې وکړي اسلام د څلورو ښځو اجازت ورکړی دی خو چې ساتلی شي او چې ساتلی نه شي نو په ورځ د قیامت به دا نیم مخ چې دی دا به پالج والي او تک تور به په اور به سوځي عبدالقدوس بابا یوه ګورګورې په خپله دا خبره کړې وه چې زموږ دا کور چې کوم دی دا خو د کلي د مشرۍ کور دی ګڼه ګوڼه ډېرې زه خدمت ته نه شم رسېدلی دویمه ښځه به ورله وکړو چې دویمه ښځه م راوسته خپې ورته اړمې کړلې کله ورته وایي تا چیر خوړلې کله ورته یو غرجنګې کله بل غرجنګې مره ورتلې ده های های یا الله زما د توبې
خدای دې دې دا کور ما باد کی به مدینه دې خدای خپل رشتہ ورکی چې واده شي او ته ګوره ورته آمين. ها واده دې خوختي وای زارو خدایا ولكن الله تعالى اوس ته یو کتل اوسانه جنکه هم د مړونو سوالونه کوي دا وګوره جوړ دې سوال کوي تاسو ولاله پوښتنه نازکه سوال کوي چې خدای خسته لیک راکړي خط نی ګوره چې مالداري خدایا په پیسو پسې تی کچې را پروژه روپۍ ګل خو مالدارو که نه خو په مالدارۍ ورسره دغې جینۍ به واده کړي چې ځمکې دا کورې دي نو زه دغه اوسنۍ جینۍ ژوندم چې نه په اور کې شو دا مخکې په کوټه کې خو څوک پیغمبر هاجه هلا بيبي بابا هلا بس رحمت لك يا رحمت لك هذا يا ست لوش Pegula, zorg me uitje, je hebt je paar die precies kiwa. Pegula, staat daar morgen bij de grote potato. Staat die maar elkaar begin. Pegula. يا ابوي خدايا دعوتي انا يا خدايا راسي نوم راسي دا خيرته دا ولي بس انا واخد كان جنبي واخد زنيم واخد دادا Pegula صحيحة Pegula صحيحة بس واخي خلاص انا خدت ملك